سلامونه د نن شپې سرټکی مو پر هغه بندیزونو نیوکه چې له پامه غورځول کیږي په داسې حال کې چې د عبدالسلام حنفي او شهاب دلاور نمونه د ملګري ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي دواړو ازبکستان او چین ته سفرونه کړي دي داسې نه ده لږه وخته چې موږ له افغانستان وتلي یو هغه ځای آرام دی زما په اند زه فکر کوم چې حالات خراب شوي او کله چې طالبانو ته اجازه ورکوي اوس د ترهګرو لخوا اداره کیږي د ټرمپ دویمه اداره او له افغانستان سره آشنا څیري ټرمپ د اف بی آی د مشر لپاره داسې کس نومولی چې په باور یې واک ته طالبان راتګ د القاعدې د بیرته راستنېدو په معنا ده تاسو د کندهار یادونه وکړه نو فکر نه کوئ چې هلته د پاکستاني طالبانو په تنظیم او کمپونه دي که څه هم هغه اوس د افغانستان سیاسي پلازمینه ده خو ښاغلی حقاني یو ستر ګواښ دی له ټي ټي پي په ملاتړ د حقاني تورنېدل د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی سراج الدین حقاني د ټي ټي پي ملاتړی او د طالبانو لپاره ګواښ ګڼي او په تلاویو کې پراخ لاریونونه د دغه ښار اوسیدونکي د جګړې د پای ته رسولو او د یرغمل شوي کسانو د خلاصون غوښتنه کړې نن یکشنبه 11 د لیندۍ چې برابریږي اول د دسمبر سره اوس هم بشپړ خبرونه زه لیما مصباح یم دوه طالب چارواکو چې د ملګري ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي ازبکستان او چین ته سفرونه کړي دي ازبکستان د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي او چین د طالبانو تر ادارې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د عمومي رئیس شهاب دلاور کوربه دی د طالبانو تر ادارې لاندې ارګ لیکلي د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د ازبکستان د لومړي وزیر عبدالعارف اوف په ګډون د دغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره لیدلي دي د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ازبکستان او د طالبانو تر ادارې لاندې د سرې میاشتې ټولنې عمومي رئیس شهاب دلاور چین ته سفرونه کړي دي د طالبانو تر ادارې لاندې ارګ لیکلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال د ازبکستان لومړي وزیر عبدالعارف اوف او دغه هیواد له نورو چارواکو سره د سیاسي اړیکو د پراختیا د قانونو سوداګرۍ او کرنې په اړه خبرې اترې کړې دي عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دی د دې شورا د پریکړه لیک پر بنسټ عبدالسلام حنفي د 2001 کال د فبروري په 23مه د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې شامل شو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې زیاته شوې کله چې حنفي په جوزجان کې د طالبانو د پوځ مشري کوله شونې ده چې د نشي توکو په قاچاق کې لاس درلود شهاب دلاور هم چې د جمهوریت ریاست له ړنګېدو وروسته د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست او بیا د سرې میاشتې د عمومي ریاست رئیس شو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دی دغه طالب چارواکي تازه چین ته سفر کړی او دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي او مرسته یې ترې غوښتې ده د هیواد یو شمېر اوسیدونکي وایي طالبان په افغانستان کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او هیوادونه باید د طالبانو پر کړنو سترګې پټې نه کړي کشورها نباید اجازه سفر به چنین اشخاصهایی را بدهد و طالبان باید تریبون داده شود و اجازه سفر داده نشود طالبان بر علاوه که در 3 سال گذشته حقوق بشر را در افغانستان نقض کرده است و در لیست سیاه ملل متحد نیز قرار دارد ملل متحد بسیاری از حکومت فعلی را نفرایش در لیست سیاه قرار دادند ما جهان خواهش میکنیم که اونایی که در لیست سیاه اجازه سفر برشان داده نشود د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړ چې پر بنسټ یې پر طالبانو بندیزونه ولګول شول د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د هغو اشخاصو یا بنسټونو نومونه چې په تور نوملړ کې دي د ملګرو ملتونو غړي باید د دوی د سفر مخه ونیسي شتمنۍ یې کنګل کړي او ورسره د هر ډول وسلو د سوداګرۍ مخه ونیسي خو ازبکستان او چین چې د ملګرو ملتونو غړي دي تازه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال او د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې د عمومي رئیس کوربه‌توب کوي ډونالد ټرمپ د امریکا د اف بی آی یا فدرالي پولیسو د مشر په توګه داسې کس وګماره چې په باور یې واک ته د طالبانو راتګ د القاعدې شبکې د بیرته راتګ په څیر دی روټس خبر ورکړی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ کاشل پیټل د امریکا د فدرالي پولیس یا اف بی آی د مشر په توګه ګمارلی دی
کاش پاتل چې په سپینه ماڼۍ او د امریکا په دفاع وزارت کې د کار کولو تجربه لري، د امریکا د اف بی آی یا فدرالي پولیسو د مشر لپاره د ټرمپ د ادارې وړاندیز شوی انتخاب دی. رویټرز راپور ورکړی چې ښاغلي ټرمپ کاش پاتل د اف بی آی د مشرۍ لپاره نومولی دی. پاتل د افغانستان له مسئلې سره بلد دی. تر دې مخکې نیویارک پوسټ ته په یو مقاله کې ویلي و چې له افغانستانه د بې قید او شرط وتلو د کړنلارې له جوړونکو وو، خو ظاهرا د بایدن د ادارې د وتلو پر پلان له سختو منتقدینو دی. د دې ترڅنګ نوموړي د 1400 لمریز کال په مرغومې میاشت کې له پاتل اس کارنر سره په خبرو کې ویلي و چې د په اند واک ته د طالبانو راتګ د القاعدې شبکې د بیرته راتګ په څیر دی. It's a combination. Unfortunately, داسې نه ده. له هغه وخته چې موږ له افغانستانه وتلي یو، هغه ځای آرام دی. زما په اند زه فکر کوم چې حالات خراب شوي او کله چې طالبانو ته اجازه ورکوي، اوس د ترهګرو له خوا اداره کیږي، څه پیښیږي؟ القاعده ده چې بیرته راګرځي، هغه یې وطن دی. نوموړي همدارنګه وویل چې باور لري د امریکا پوځ به بیرته افغانستان ته ستون شي. it's not like since we له بده مرغه زه باور لرم چې په راتلونکو 18 میاشتو کې به موږ خپل دودیز پوځ په افغانستان کې بیا وګورو، ځکه د طالبانو د قوت په زیاتېدو سره. پاتل د ټرمپ د دویمه ادارې په جوړښت کې لومړنی کس نه دی چې د افغانستان له مسئلې سره بلد دی او د طالبانو مخالف دی. د ملي امنیت سلاکارۍ، د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو لپاره د ټرمپ وړاندیز شوي کسان هم هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په وینا د پیژندګلوۍ او پخوانیو دریځونو له مخې د طالبانو مخالفان ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو په لومړیو کې د هغه څه له مخې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي ویلي وو، له طالبانو سره د واشنگټن د اړیکو بنسټ د دوحې تړون یادوه، خو د افغانستان په اړه یې د ټرمپ خبرې ټاکنیزې بللې وې. خو د ټرمپ له بریا وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې د امریکا له نوې ادارې د تعامل غوښتنه کړې. بلخوا د سیمه ییزو استازو او طالبانو ترمنځ ناستې چټکې شوي، په ځانګړې توګه کابل ته د چین، ایران او روسیې د پلاویو پرلپسې سفرونه. د باخبرو سرچینو په وینا د هر څه د ټرمپ له راتګ سره او د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې د احتمالي بدلون له امله د سیمې په کچه د طالبانو او د هغوی د ستراتیژیکو ملګرو د اندېښنو نښې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی سراج الدین حقاني د طالبانو رژیم ته لوی ګواښ بولي. اسف درني د افغانستان په ختیځ کې د ټي ټي پی د جنګیالي شتون په اړه وایي چې په دې پړاو کې د طالبانو رژیم ته د ښاغلي حقاني ګواښ نور هم خطرناک کیدای شي. ښاغلي درني همداراز ټینګار کوي چې که څه هم د طالبانو 3 وزیرانو په پاکستان کې د جهاد د بندولو لپاره د هیبت الله اخونزاده حکم تصویب کړ، خو د طالبانو مشر ونه منله چې دغه فرمان په عامه توګه اعلان کړي. په ورته وخت پاکستان د پوځ متقاعد جنرال انعام الحق وایي د افغانستان په ختیځ کې ټي ټي پی د سراج الدین حقاني په ملیشو بدلیږي. طالبانو د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د تحریک طالبانو پاکستان سره یې همکاري رد کړې ده. پاکستان یو ناامنه او له تلفاتو ډک کال شاته پرېږدي. هغه ناامني چې وایي د طالبانو تر ادارې لاندې په افغانستان کې د ټي ټي پی لخوا راځي. خو سره لدې چې اسلام آباد او طالبان تر ټولو نږدې اړیکې لري، خو په دې مسأله کې سره نه دي سلا شوي. دلته د سفیرانو په تالار کې د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی وایي که څه هم د اسلام آباد لپاره د طالبانو 3 وزیرانو په پاکستان کې د جهاد د بندولو لپاره د هیبت الله اخونزاده حکم تصویب کړ، خو د نوموړي په وینا د طالبانو مشر له ټي ټي پی سره د طالبانو د لیوالتیا له امله د دغه فرمان له خپرولو ډډه وکړه. تاسو هغوی یعنې ټي ټي پی موږ ته وسپارئ چې ښکاره ده موږ ته یې نه سپارئ. دوی د پښتونولۍ قانون ته مراجعه کوي. ستونزه دا ده چې دلته د لیوالتیا فکر ډیر دی. هر کله چې زړه وغواړي رسم او رواج رامخې ته کوي، هر کله چې زړه وغواړي قرآن رامخې ته کوي. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی همدارنګه وایي د افغانستان په ختیځ کې د تحریک طالبان پاکستان جنګیالیو شتون ته په کتو سراج الدین حقاني ورځ تر بلې خطرناکه کیږي او د طالبانو واکمنۍ ته د نوموړي د ګواښ خبره کوي. تاسو د کندهار یادونه وکړه، نو فکر نه کوئ چې هلته د پاکستاني طالبانو په ټنځایانه او کمپونه دي؟ که څه هم هغه اوس د افغانستان سیاسي پلازمینه ده، خو ښاغلی حقاني یو ستر ګواښ دی. په افغانستان کې د حکومت لپاره چې ډلې لري په دې برخه کې خطرناک هم کېدلی شي.
دلته د طالبانو په جوړښت کې د ټي ټي پی پر وړاندې دوه ډوله چلن ته اشاره شوې ده. कि आस्ता आस्ता जो टीटीपी ग्रेविटेट करती जा ټي ټي پی غواړي ورو ورو ځان د حقاني د ملیشو په څیر جوړ کړي، ځکه دوی د حقاني تر ادارې لاندې سیمو لکه خوست، پکتیکا، پکتیا او ننګرهار کې میشت دي. باید پوه شو چې کندهار پر دوی ډیر فشار نشي راوستلی. او دې خبرو ته د آصف دراني دغه غبرګون که زه دلته لاسوهنه وکړم، حقاني زموږ د دوستۍ لویې ادعاوې کوي. آیا هغه خرګوش پسې منډې وهي او په ښکاري سپیانو ښکار کوي؟ په همدې حال کې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پرله پسې ډول یې له پاکستاني طالبانو سره همکاري رد کړې ده. د بشري حقوقو د فعالانو ټولنه د جرمونو نړیواله محکمې ته د افغانستان د قضیې د راجع کېدو هرکلی کوي او وايي د دغه وخت رسیدلی چې طالب چارواکي د خپلو سیاستونو له امله محاکمه شي. دغه ټولنه ټینګار کوي چې له طالبانو څخه د نړیوال کنوانسیون د رعایتولو تمه یو باطل یا ناسم فکر دی. طالبان له امو سره په اړیکه کې په دې اړه د دوی دریځ نیول او له وخته مخکې ګڼي. وروسته له هغې چې د چیلي، اسپانیې، فرانسې، کاستاریکا، مکسیکو او لوکزامبورګ په ګډون 6 هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو د سرغړونو قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه، د بشري حقوقو د فعالانو ټولنه د دې کار په هرکلي سره وایي د دې وخت را رسیدلی چې طالب چارواکي محکمې ته وړاندې شي. دغه ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سیستماتیکې سرغړونې له امله د طالب چارواکو د څېړلو او محاکمې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي له طالبانو دا تمه کول چې نړیوالو کنوانسیونونو ته به غاړه کیږدي یو باطل خیال دی. له بلې خوا طالبان له امو سره په اړیکه دغه څرګندونې بې ارزښته بولي او وایي چې په دې اړه د دوی دریځ نیول له وخته مخکې دی. په افغانستان کې یو شمېر ښځې د طالبانو د حساب ورکولو هرکلی کوي او غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه پورته شي. همواره حقوق ما زنان در افغانستان نقض شده، حق تحصیل، حق کار، حتی حق زندگی کردن را از ما گرفتن و گرفته شده. از تمام کشورهای جهان خواهش میکنیم از این پرونده استقبال کرده و طالبان را به محکمه بکشند و حتما محکمه شوند. که برای مسخانه ما را میگن که شما چرا امرایتان محرم نیست، ما محرم از کجا پیدا کنیم که هر جایی که بریم ما محرم امرای خود ببریم و ما محرمی که داریم اونا کار کنن یا ما را هر طرف برسانن، امرای ما هر طرف برن، ما ضرورت داریم که از خانه براییم. تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو له حقونو د پرله پسې سرغړونو له امله به د عدالت نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان وروستی دریځ د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې افغان وګړي په پاکستان کې په هیڅ ډول سیاسي فعالیتونو کې ګډون نه دی کړی. دغه سفارت په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې پاکستاني چارواکي په پاکستان کې د وروستیو لارښوونو په ترڅ کې د افغانانو د شتون د مخنیوي په تور د دغه کډوالو پر وړاندې د پلمو په لټه کې دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په وروستیو لارښوونو کې د ګډون په توري یو شمېر افغان کډوال نیولي دي. په پاکستان کې په وروستیو لاریونونو کې د افغانانو د حضور په اړه د پاکستاني چارواکو د وروستیو دریځونو په اړه د طالبانو غبرګون. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي په دغه هیواد کې د حکومت ضد لاریون کې د افغان وګړو د ګډون په اړه د پاکستان د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو وروستیو څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان په سیاسي فعالیتونو کې هیڅ افغان وګړی ګډون نه دی کړی. دغه سفارت په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې پاکستاني چارواکي پر افغان وګړو د تورونو په پورې کولو سره د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو د زیاتولو په لټه کې دي. په دې خبرپاڼه کې طالبانو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو د زورونې او جبري ایستلو له دریځه دې ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په وروستیو لاریونونو کې د ګډون په توري یو شمېر افغانان نیولي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همدارس ټینګار کړی چې د راتلونکي کال له پیله به افغان وګړو ته په اسلام آباد کې په لاریون کې د نه ګډون یا NOC سند پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړل شي. د پاکستاني چارواکو دغه دریځ افغان وګړي تر بل هر وخت ډېر اندېښمن کړي دي. علي توانا د هغو زرګونو افغانانو بیلګه ده چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. نوملړی وایي د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستاني چارواکو وروستۍ پرېکړې اندېښمنونکې دي.
بحث مهاجران نباید سیاسی شود. ما مهاجرین افغانستان از روی ناچاری کشور خود را ترک کرده و به پاکستان پناه آورده ایم. لذا از حکومت پاکستان توقع داریم که با مهاجرین افغانستان مطابق قوانین بین المللی رفتار کند. همچنان از عموم نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل توقع می رود در این شرایط کنار مهاجرین افغانستان مانده و از حکومت پاکستان بخواهد مطابق قوانین بین المللی عمل نماید. د بشري حقوقو فعالان هم له افغان کډوالو سره د پاکستان پر چلند نیوکه کوي او ټینګار کوي چې له کډوالو سره باید د نړیوالو قوانینو له مخې چلند وشي. اخراج اجباری مهاجران افغان بدون توجه به شرایط آنها و بدون پاسخگویی به درخواست‌ها و نیازهای اساسی آنها نه تنها نقض حقوق بشر است بلکه شکاف در قوانین همسایگی و روابط بین‌المللی نیز ایجاد می‌کند. بنابراین به جای اخراج اجباری باید روش‌های قانونی و انسانی را برای کنترل و مدیریت مهاجرت و پناهندگی در نظر بگیرد و تا حقوق اساسی مهاجران افغان مورد رعایت قرار بگیرد. په دې وروستیو کې د کډوالو په وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، لکه څنګه چې ځینې کډوال وایي سره له دې چې دوی د استوګنې قانوني اسناد لري خو بیا هم نشي کولی په آزاده توګه ژوند وکړي او دې محدودیتونو دوی ته د پام وړ ننګونې رامنځته کړي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ د نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې د 2023 کال د سپټمبر له 15 څخه تر اوسه تر 280,000 زیات بې اسناده افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. اوس هم اقتصادي خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د ژمي پر رسیدو سره به په افغانستان کې میلیونونه خلک له سختو ستونزو سره مخ شي. د ملګرو ملتونو د ادارې پر ایکس شبکه لیکلي چې په هیواد کې له هرو 4 کورنیو یوې خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې دغه سازمان د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې ډېرې اړمنې کورنۍ له مرستو برخمنې نشي. د ایران د ملک پولې له لارې د افغانستان ترانزیت د تیر کال په پرتله 50% زیات شوی دی. ایرانی رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله شمیرې ورکړي چې په تیرو 8 میاشتو کې له دې پولې څخه تر 480 ټنه ډیر مالونه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د سیستان او بلوچستان د سړکونو او ترانسپورت عمومي مشر وایي هر ورځ 180 لارۍ د ملک پولې له لارې تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام وایي د جاپان په مرسته تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د ښځو په ګډون څه باندې 850,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ شاوخوا 9,000 کوچنیو او منځنیو شرکتونو مالي مرستې ترلاسه کړي او تر 5,000 زیات د لمریزې برېښنا په اسانتیاوو سمبال شوي دي. او نن هم د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 8.9 افغانۍ، یو یورو 1.8 افغانۍ، زر ډالر 1.6 افغانۍ، زر هندي روپۍ 299 افغانۍ، یو د مرته درهم 300.10 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 240 افغانۍ. او د بهرني خبرونو په لړ کې په تلاویو کې اسرائیلي وګړو یو ځل بیا لاریونونه وکړل او د جګړې د پای ته رسېدو او د اسرائیلي یرغمل شوي کسانو د خلاصون غوښتنه یې وکړل. په همدې حال کې د حماس لخوا یو ویډیو کلپ خپور شوی چې پکې یو یرغمل له اسرائیلي او امریکا غوښتي چې د دې خلاصون لپاره خبرې وکړي. دا انځور چې په دې وروستیو کې د حماس لخوا خپور شوی ښیي چې یو اسرائیلي امریکایي یرغمل د امریکا له حکومت غواړي چې د هغه د خلاصون ضمانت وکړي. زموږ د ازادۍ په اړه د مذاکرې لپاره خپل نفوذ او د متحده ایالاتو بشپړ ځواک وکاروئ. هره ورځ دلته د ټول ژوند په څیر ده او درد له دننه څخه زیاتیږي. په ورته مهال اسرائیلي وګړو او د یرغمل شویو کسانو کورنیو په تلاویو کې لاریون وکړ. دوی د جګړې د پای ته رسولو او د اسرائیلي یرغمل شویو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه.
یو ساعت وروسته بنیامین نتنیاهو له موږ سره اړیکه ونیوله او موږ ته یې وویل چې موږ به په غېږ کې نیسي او په دې سخت وخت کې د کورنۍ ترڅنګ دی او موږ ته یې وویل چې هغه به د هوکړې د ترسره کولو او د ټولو یرغمل شوي د خوشي کولو لپاره هر څه وکړي. د راپورونو پر بنسټ تر اوسه 63 تنه د حماس لخوا یرغمل دي او د اسرایلو او حزب الله ترمنځ له اوربند وروسته د دوی کورنۍ هیله لري چې اسرایل به هم له حماس سره اوربند وکړي څو اسرایلي یرغمل شوي کسان خوشي شي. په همدې حال کې د غزې په تړنګ کې د اسرایلو بریدونه دوام لري. د غزې د ملکی دفاع وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په تړنګ کې د جبالیا په پنغالي کې د 40 تنو په ګډون شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. او د نړۍ په نورو سیمو کې مو بیا په حلب کې د تحریر الشام د سختدریځو ملیشو پرمختګ د سوریې پوځ او روسیې په هوایي بریدونو سره د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. د روسیې دفاع وزارت ویلي د یاغیانو مرکزونه، ګودامونه او د توپخانې مرکزونه یې په نښه کړي چې په پایله کې 300 وسلوال وژل شوي دي. یاغیانو د حلب ډېرې برخې نیولې دي او ویل کېږي چې د بشار الاسد حکومت پلوه ډلې د دغه هیواد د پوځ ترڅنګ د بشار الاسد ضد ډلې پر وړاندې جنګیږي. د تیرې چهارشنبې په ورځ یاغیانو پر حلب ښار ناڅاپي برید وکړ او په چټکۍ سره د دغه ښار مرکز ته ورسېدل. د بشري حقونو سازمانونو ویلي دي چې تر اوسه پورې 322 ملکي کسان هم وژل شوي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریکس له غړو هیوادونو غوښتي چې نوي اسعار جوړ نه کړي او د نورو اسعارو ملاتړ ونه کړي چې د دغه هیواد د ډالرو ځای ونیسي. ټرمپ په یو خپاره شوي متن کې خبرداری ورکړی چې د ډالر د بدیل په توګه د کارېدو په صورت کې به د دې هیواد په توکو 100% تعرفه ولګوي او هغوی باید د امریکا له اقتصادي فرصتونو سره مخه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره میاشت وویل چې د بریکس هیوادونه د رغنده همکارۍ یوه بیلګه او د نوي عادلانه نړیوال نظام اساس دی. د خبرې ټولګې په پای کې مو هم د لوبې خبرونه. په غزني ولایت کې د 10 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ د درخشانه ګنبد لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د جاغوري ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو لوبډلو له یوې میاشتې راهیسې په انګوري لوبغالي کې له یو بل سره سیالي وکړه. په پایلو کې د درخشانه ګنبد لوبډلې میاندنګ اف سي لوبډلې ته د 4-2 په توپیر ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. په همدې حال کې په دغه ولایت کې د 10 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې سیالۍ هم ترسره شوې. په اندړو ولسوالۍ کې بېلابېلو لوبډلو د یوې ورځې لپاره له یو بل سره سیالۍ وکړې. د دغو سیالیو په پای کې محمد انور لوبډلې د 14 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، د عبدالمتین لوبډلې د 12 نمرو په ترلاسه کولو دویم او د شلګر زلمو لوبډلې د 8 نمرو په ترلاسه کولو سره دریم مقام خپل کړ. بلخوا د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې هم د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې د چمبران اتلان لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې 14 لوبډلو له یو بل سره 20 ورځې لوبې وکړې. په پایلو کې د چمبران اتلان لوبډلې د 3-2 په توپیر د اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام یې خپل کړ. ګران لیدونکو، مننه چې د ملامو سره وئ. که تاسو غواړئ د هېواد او د نړۍ د تازه او کره خبرونو څخه خبر اوسئ، امو ټي وي پاڼې او امو ټي ټولنیزې رسنۍ ورسره. الله مو مال ښه شپه.